رونو د دې ټولو تعلق د دې کلمې سره دی چې تا او لا اله الا الله ټول وای لا اله الا الله محمد رسول الله بیا وای صلی الله علیه وسلم نشته لایق د بندګۍ او د عبادت او د سر د لګېدو یو ذات الله چې تی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ته د ثنا لایق الله استا محبوب پیغمبر د چا د برکت چې کائنات ظهور تراغلل ربا زمون گناهونه معاف کا او موږ د هغه خلق په قدم روان کا چاته چې د ګناه ټوله دروازې کولو شي او د یوسف علیه السلام مظاهره وکي او چاته چې موقع راغله چې اوس دا سړی زما د وجه نه بدناميږي زما د وجه نه د دې پرده اوچتيږي او ما ته الله د خواجه نظام الدین اولیاء زړه راکا چې ستا په بنده پرده واچو او خدایا مونږ ته هغه اخلاص راکا الله هغه اخلاص راکا چې زما حق نوي اخو پریدم او چې زما حقم یوزي پریدم الله مونږ ته هغه زړونه راکا دا واقعات مونږ د انسانانو بیانو او ضروری ګڼو چې تاسو خلق د اسمکه باندې تیر شوی دي مونږ د دوی نوم اخلو نو مونږ هم انسانانو د یوې ګناه نه مونږه مخ ناړو چې په کومه ګناه ور پیښیږو مونږ چې بس ماموته به دې متبه کله کیږي نو الله دې زمونږ د ګناه نه نفرت پیدا کړي امين شوق سره وي الله زمونږ د ګناه نه نفرت پیدا کړي امين ګناه دا خود الله نه لری کېدل دي الله خفه کول دي هر هغه ګناه قسم دې خاص کر موږ نن پردې مال تاسو خورو لا پښتانه وي لکه ټیپر خلا بیا مغاخ به وي سخت کشنې خوري او زما په شان دي غاخونه خو نشي ماتوله شکر والی غاخونه دي کمزوري او که پاخې کې نو بیا مم اور ورپسې بلې او بلا به ټکه نو خوراک ته به جوړيږي قسم دې موږ ته د الوا د خوراک نن پردې مال اسانه دي نورونو یو سوال زما تاسو له دا درونو چې ما ناچیسته به یو دعا ډیره کوي چې ربا دې ناچیستا ستا په بندګانو کې پاتې انسان دی عبدالمتین ته الله خپل مینه ورکا بس دا یو سوال بر الله نه راته کوي زه تاسو له هر وخت دعاګانې غواړم غیبانه درته غواړم تاسو به دا دعا کوي چې الله ما خپل مینه راکړي بس نور هیڅ نه دی پکار دنیا ټول اړخونه مو چان کړل قسم دې یو سکه خون پیدا نشو او نه مو خون ولیدلو خون چې د الله په مینه کې دی صحابه ته د الله او د امام الانبیاء مینه ملو شو قسم دې به ورته دنیا نخ کارا کېدله ودا دنیا ورته د ابو زګ نخ کارا کېدلو د دې دنیا اهمیت زړه کې نو عزیزانو حضرت علی کرم الله وجهه هغه نه وصلی چاته پوسکو علی شیر خدا دا د محبوب زوم مبارک ته دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ګولانو ماشومانو کې او ماشومو لس کاله عمر پلار ورته ویلي بچیا راشه خبره درته وکم وی ډیره خدای پلار جان او کراته خبره ورته ویسیا دا زمارو عربه وی او بابا جی ستا اور عربه مالا پته ده وی دا زما ضرور زوی دی دا زما د پلار نو سه دی او بچیا
تاته خبرو کوم وای آو وې د دې لمن اونیسا او ته پس روان شه. علي کرم الله وجهه ورته وی پلارا زما ګرانه پلارا ته خو راته اوس وې او مای لس ورځې وړاندې په لاس کې بیعت کړې ایمان مې راوړی دی. هغه علي رضی الله عنه ته یو کس راغی ورته وی یا علي تا ډېره ځواني د امام الانبیا په مخ کې تیره کړه. وی او بالکل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیات صحبت درته ملو دی. وی علی داسې یو عمل راغلی چې هغه تا د الله د رضا دپاره کړی او په دې څوک خبر شوي نه. علي رضی الله عنه مبارک ورته وی الحمدلله زما عقیده ده چې تا په اوس هم نه خبرو. هغه ورته وی زما مقصد دا دی چې ته ماته د ځوانۍ یو واقعه بیان کا. علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می ورته امام مجبور وا بعضی معاملات د الله سره وی انسان پکې بل شریک کینا بعضی داسې کار وی چې پاغه باندې انسان بل خبرول نه غواړي بعضی داسې یو کردار وی چې انسان ځان سره پټ ساتي. علی شیر خدا ته وی ناز مارزو تمنا دادا چې داس یو عمل تا باندې راغلی او چاتم پته نه لګیدلی او پټ ساتلی. ورته وی بالکل زما ځواني وا زما د ځوانۍ ټیمو زه د سرداری کونه نه په یو سفر کې جدا تلم ما سره درې ملګری یو زوما دیو جنام هغه شعر بار بار وایو صحبتی صالح ترا صالح کند صحبتی طالح ترا طالح کند. زما صحبت امام الانبیاء برکت دادیں منگ دری کسان ملگری زی سلورم ما ویو لار باند روانو شپرا باند رالا سرا باند رالا شپرا باند رالا آغا ملگری زما نمبر د څوکیدار راغې ز څوکیدار شوم نیمشپدا زما نمبر راغې زولاړم څوکیداری کوما یو داسې حسین او جمیل انسانا پس مکبان نه زما مخ تراوست الله رب العالمین حسین دا جمیل دا یکی تنها دا علی شیر خداوی ما باندې نظر پریوتو سپوږمۍ دا زمام ور باندې نظر پریوتو ما سمکی تلان دلی دلو ما لاندې قتل دی وجنا د نظر خیال ساتل پکار دی سوال درته کوم دا خپل نعمت الله منتدی د پار را کړي چې دا امانت اوساتو د الله دیدار ته ان شاء الله خدای را کړي نعمت ته خپل سترګې دی الحمدلله قسم دې دا خپل نعمت ته کله چې ستا زړه غواړي او ځان ته په سکون راوړي دا به اودشي سترګې پټې شي الله جل جلاله دی زمونږ دا سترګې د ګنا نه بچ اوساتي خدا ارسب د الله په فضل باندې کیږي. علی سے وی مالان دی لیدل دی خزی بار بار تاو شلا او ما ته وی چې ته هاشمی خاندان سره تعلق ساتي مال الحمدلله. ها زه عیسی خزایما په عیسی مذهب روانم ته محمدی ځواني زما درې خبرې د کاغذ وورې دي نو زستاسي دین ته اورزم او ستاسي دین قبلوم او کاتري خبرې نه اوري نو بیا
زدر نسما خو پورز د قیامت د درنه الله تاسو کې چې د یو مقدر باندې رااله تای خبرې ولې نه اورېدلې او ډېر سخت سوال نه دی علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ورته وی اړم به خبره دې صدا وینا دا به اله خبرکم جزاء تسرکینو د دې خپل خیمه او د ملګرو نه لګ جدا شرا سره علي کرم الله وجهه ندی وخت زده دي خلقو ذمہواری می د څوکیداری اغستی ز څوکیداری کو زما استا خبر لري نم کی وینا علي شیر خدا ور سره لګ ځې پورې دا سلاړو او دی خو خپل ملګرو باندې نظر دی خزه ورته وی دا سه چل دی چې نور خبرې وکاو خو ته خدا مکه کې موسیدلې او مدینه منورې ته مو په سفرونو ډیرو زویند تلې زما په شان دي حسینه خزه دي لیدلې علي رضی الله عنه مبارک لاندې ګوري وی والله کته مې کتلې ته مې لا کتلې نه چې ته حسینه کې جمیله کته بدرنګ او کته سرنګ ما نه کتلې خبره پوښي بوډه اخذ ورته وی ازوانې په نشکه وی تعالی ز اوسه پورې نیم لیدلې وینا وی زما په شانتي نرم आवाज بده اوریدلې علي شیر خدا ورته وی والله زما په وخت کې आवाज د جناب رسول الله پروت دی د جهان څومره خواږه आवाजونه چې راځي پاغي باندې لا اوسه پورې خوګلنی غالب شوی نه ده نو ستاد आवाज د خوګلنی نه خبر نه یم علي شیر خدا ته وی یا علي رضی الله عنه وی دا سه چل له بل خبره ده تدا کوم چې ما کوم لباس اچولې دا ډېر بهترین لباس دی دا د رومیانو شاهانو زنانو ته پغاړوي علي شیر خدا واقع بیني وی زما دی پر رب د کائنات قسم وی ما د جناب محمد رسول الله ما د خپل معشوقین اوریدل دي چاغت الله رب العالمین فرمایلی حور مقصورات فی الخیام لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان ما د سرداری کونن اوریدل دي زما آقا ماتا د جنت د حور صفات بیان کړی دي نو د جهان څومره لباسونه چې زما مخې ته تیر شي نو زه د هغه آیات تشریح کوم هغه ته ګورم نو د جنت هغه امید زما چې د کوم لباس ته هغه خوند جهان خوندونه را نه هیر کړی دي اورته اے علي لا سرا سرا ملو کان او علي شیر خدا ورته وی زما دی د خدای په ذات قسم وی ستا چې کوم سوچته دا لاس پلاس د جناب رسول الله کی ملو شوه دے سوچ مکوا کومه طرف ته لاړې هغه ورته وی اے علي زما خبر اورا تلګ ما ته وګورا علي رضی الله تعالی عنہ ورته اولی دل داس بیا وی الحمدلله خزوی بس کارو شو دغه مسلمانان چې خنه امت ګوري سوی الحمدلله خزورتوی امید می در نه پیدا شو وی تا الحمدلله څنګه اولا علي صاحب دې کست لګې دی وی ما ورته ویل یا الہ العالمین سل احسان دی را باندې کړه دے چې د دې په مخ کې می د رب العالمین د مخ دیدار وکړلو ما مخ کې د الله دیدار وکوي تا مخ کې د چا دیدار کو ما ویل یا الله تب جنتیانو تان اعلان کې جنتیانو نور سغواړي کنا جنتین بو یا الله بنگلی ملو شوي یا الله حرم ملو شوي
یا الله غلمان ملو شو، یا الہ العالمین شات او شراب ملو دی، یا الہ العالمین حسن غواړو. رب العالمین بوئی اے پرشتو زماو د جنتینو مینس کی پردہ ختم کئے، جنتیان بے ہوش پریوزی. یا الہ العالمین جنت دی موالا، حوری دی موالا، غلمان دی موالا. و یا الہ العالمین یو بے بلچک دخپل دیدار راکا. نسویم یا الہ العالمین آغا بم کم ٹیم وی، آغا بم کم ٹیم وی. عیسینا خزا ورتوی یو هو ما خو ورکته زما په جال کې گیر شي. هغه ورتوی نا ان شاء الله خپل ښکار پس چاره ایستلې، او د ابو طالب زوی خپل ښکار پس راغله. نو ګوري بچ د چا ښکار به مخ کې زی. علی رضی الله تعالی عنہ تا دا خزا وای چې ما ستا په شانت متقی انسان نه دی لیدلې. دا معلومیږي دا پتا باندې د خپل نسب اثر دی. هغه ورته ویلی وی ګورا د خدای بندا، د خدای په مخلوق کې د خزف صفت الله پیدا کړي. قال پته دا چې یو زمانہ صحبت د امام الانبیاء تا انسان رسیدلې، هغه د جهان په نعمتونو کې به بل نعمت داغې نه اعلی او افضل نه دی لیدلې. نو ما ته داسې نه ښکارېږي کم چې د ستا سوچ دی. علی رضی الله عنه ته وی زه ایمان راوړم، لاس را اوږد کا. علی شیر خدا مې ورته صادر ور وړاندې کو، داسې صادر یې ورته وړاندې کو. دا اونیسا صادر یې ونیولو او دا کلمه ورته وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزانو ګناه نه ساتل هغه تپوس کوي، وی الله جل جلاله د ګناه نه بچ کړلې. دا د الله رب العالمین خاص فرزونه وا. علی کرم الله وجهه سترګې ورغلې چې کله د مرګرو د پیری ټیم راغې، زنانتا ورته وی تلاړ شخپل مقام تا. وی زما قافله اغلته دا خو ته ما د مازیګر نه پشیش او نظر کې اچولې وی. زه الحمدلله اوس بستا دا تقوا او دا بوړم اغوی ته ان شاء الله. الحمدلله دا بز اغوی ته وړم دی یوی عیسیین په برکت د علی صاحب د مجلس الله او یا کورونو ته ایمان نصیب کړو. دا د ګنا نه د بچ کېدو خبره شو. من نه پردی مال ته ګورو، نه ګنا ته ګورو، په هر څه باندې ورزو. علی شیر خدا نه نبی علیہ السلام خبر شوی ماتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ول علی مبارک دشا په پلان کې شپه باندې تا کوم یو عمل کړو ما په خوب کې ولیدلې چې د جنت په کلکونو حورستا انتظار ته ولاړې وي، او هغه حسین او جمیل حور چې مالی دلې ما تاسو کو دا چاته ولاړې دي. ما ته आवाज شو اے د الله حبیبا دا استازم علی شیر خدا تا. ما ویل دا خډیر حسین دی، دا خډیر مزیدار دی. ما توي او دا د اغید پارا خاص دی. سردار کونین چې کله علی شیر خدا ته خوب بیان کو، علی شیر خدا ورته خپل خوب بیان کو. ورته اے د الله حبیبا دا حوري چې تعالی دلی دی زب پکې لګ زیادت کما. ورته ډېر خدا ورته اے د الله حبیبا مام حوري اولی دلې مزیدار. ما تاسو کو چې دا د چا دی؟ ما ته اول چې دا د جناب محمد رسول الله دا هغه امت د پاره په انتظار ولاړ دي چې دی په ګناه باندې قادر شي دستا په شانتي او بیا د ګناه نه مخواړي. دا هغه د پاره ولاړ دي. اے د الله حبیبا یو ډیر خله جماعت داغې نه مزیدارو زما پاغه باندې نظر پرې وته. ما ول اے دا خوري چاته ولاړ دي؟
دا د یوسف علیہ السلام انتظار کی دی وینا دا د چا انتظار کی ما ته جواب ملو شو دا د پیغمبر علیہ السلام د اخیری امتی چاغیل بد ګناه دروازې د هر طرف نه کولاوي وي او چې کله په ګناه قادر شي نو دی به وي انا لله وانا الیه راجعون مخبد ګناه نه واړي دغه خوري چې کومې ولاړې دي دا د یوسف علیہ السلام ته چې انتظار کې ولاړې دا د اغینم لس چنده ښایسته دي اوس خوښه خپله ده نو اوس هم خپله خوښه ده چې ګناه کوئ او که دغه حورې خپله وئ نو عزیزانو د ګناه متعلق یوه خبره مې دا وکړه دویمه خبره درته دا کوم چې د ګناه اثر دا ګورې په بچو کې بیا ښکاره کېږي او ښه اثر دام په بچو کې په اولاد کې بیا راځي خدای دې زمونږ بچو کې ښه اثر پیدا کړي ما یو ځای کې واقعه د شیخ الاسلام بیانوله نو هغې مبارک لیکلي په خپل اوعظ کې چې چا لیکل کړي په هغې کې یو خبره دا وه په بغداد کې یو تجارو او دا واقعه د امام غزالی صاحب نه نقل کړې ده بغداد کې یو تجارو دا خبره څنګه کوم چې بعض خلق نن الله دې رحم وکړي اما اوس کور کې اسې بل خبر راياده شو بغداد پورې خبر راغله تجار خبره درته کوم په خدای قسم دې د اولیاء په خوا کې چې ګوانډي توپ کې خدای در باندې اثر غورځي د دې نیکانو خلقو په خوا کې اسمکه او کورونه اخلي ښا دا ډېر لوی خلق دی د بغداد دا خوره ولې ښکلې ده په دې کې لوی لوی اولیاء اتقیا پراته دي وې دې بغداد کې یو کس هغې تجارت به کول اصل واقعه به ګران لګه بیانوم د زنانه مبارک زمونږ د پښتنو کې دا مشهوره خبره ده وایي څه بنه خمینی یعنې دا د بنې سره ژوند ډېر تریخ وي که چا دوه ودونه کړي نو هغې ته پته لګي دا ډېر سخت ژوند وي خو کاش که دا ښځې پوه شي نن دې بنو ته هم لږ یو خبره کوم چې بنو تاسې هم پوه شئ ځکه څوک هم د بنو متعلق یو خبر هم نه کوي بس وایي د بنو طبیعت داسې دی غوسناکې دي پرېږدئ د بنو طبیعت ولې غوسناکې بنو کې چې الله د جنت زیره پې کړی داسې بنې مشته دی ښا بغداد کې یو تجارت به کول نو چې بغداد نه به لاړو بل ښار ته نو هغې ښار کې به 15 شپې راتللې یا بیا 20 شپې راتللې نو سوچ دا وکړو چې داسې چل دی هسې نه ګناه نه مو الله بد ساتي نو ما ته خو د دویمې ښځې م اجازه شته نو هلته یې چا ته وویل چې زه واده کوم نو هلته یو عالم ورته خپله لور ورکړه وایي ډېره ښه ده خو ورته ویل داسې چل دی ګوره چې زه به دې باندې یو شرط لګوم دی به ما سره بغداد ته نه راځي ویل ډېره ښه ده نه بځي دا د ګناه د بچ کېدو دپاره د دویم واده مطالبه وکړه عالم ورته وایي ډېره ښه ده زه به لور درکړم چې لورې ورته ورکړه دویم واده وشو نو دې ړومبۍ ښځې به دا سوچ کولو چې دا سړی دا واقعي امام غزالي صاحب را نقل کړې ده ما هغه حواله درکړه خو هغه په ده باندې حواله ورکړې شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور الله مرقده هغه په ده حواله ورکړې امام غزالي صاحب وایي دا سړي باندې ښځه لږه شکمنه شو دا مشره چې دا خړسری خو چې راځي اوس حالات بدل دي نو شکمنه شو ور باندې بهرحال سوچ دا وکړو چې دې پسې زه اوس تلاش وکړم تحقیق وکړم چې څه بله شته که نه نو ده پسې یو خاص خادمه وه هغه ته ویل چې ته به دا یو کار کوې چې دې پسې به ځې خو چې دې در باندې پوه نه شي چې کوم ځای له دې نه نوځي څه کوي مکمل تحقیق وکړه او بغیر تحقیق خبره مه راوړه ورونو دا بغیر تحقیق تاسې هم خبره مه منئ ګورئ پلانکي داسې ویل پرېږدئ پلانکي د خدای هدایت نشي زمونږ د دې علماو په منځ کې دا کشران غلطه ترجماني کوي وایي پلانکي خو تا پسې داسې ویلې یا د خدای بنده ولې داسې کوې د بل چا خبرې چاته مه وړئ ښا قیامت کې به د یو کس ژبه لاندې پرته لاندې به ژبه پردی تپوس به وشي چې دا کومه ګناه باندې دا خدای والی اخته شوی و وایي دی به ایله پردي عیبونه بیانول خدای دې موږ د پردو عیبونو نه بچ وساتي او په دې اسم نه کېږي وروڼو ښا د چا عیب هم مه بیانوئ د چا عیب ته څه ګوري عبدالرحمن بابا وایي هغه څوک چې د بل عیبو ته نظر کا خدای مکړه د خپل عیبو نه خبر من کم
کوزیتا اغل بل مخورواله ولوي پیړه دی غر کا شتا کې خسوري دي اکوزی ورته ویری وای تا د خدای قربان کې ما کې دوه دی اولید خپل سل درته نخکاری مونږ ته خپل سل نخکاریږي خو د بل مسلمان په عیبونو منظر وي بهر حال دا خزه ور پسې لاړه مختصر خبره کوم بل واقعي ته بزم امام غزالی صاحب لیکلی وای دا زنانه ور پسې لاړه چې کله دې خار ته ورسېدو خپل دابا اسی اوتړلو او داس یو کور د دروازې اوټکوله دروازه کولو شو دې پسې دنه شو خزي ارس اولیدل واپس ته تاسو کو دا کور د چا دی ول چې دا خو دا تجارت د بغداد ناراضي او دا دغه کور دی خپل کور دی وای او خپل کور دی وای خانو دا کور کې سګي بچیشته ور سره وای او دلته د یو شیخ او د یو عالم لوري کړي دا هغه سره ژوند تیری وای ښا وای دغه څه شک ونشته وای نه خو یره خبره درته وکم دا چې کومه خزه کړي دام ډیره پاکه خزه ده ډیره دینداره خزه ده خو مکمل یقین راغی واپس راغله خزه چې راغله بغداد ته د مخکینه خزه د خاون ته وی چې خاون خو دې کار کړي وی خاوي بس تم سهالونه وي زبا محل نه وي بیګاله خاون کور ته راغی صدې خیال دی د پاکي غذا د ګنا نه د بچ کېدو برکت ته ګورا منګه ګناهونو ته بار ملکونو ته زو ما یو چانه تاسو کو مال پلان کې ملک سه حالات دي ما ته وی ال خلق د ګناه د پاره راضي الله اکبر دې د ګناه د بچ کېدو برکت ته ګورا دا د بغداد تجار د کورنا ژوند تیردو لس شل ورځې التا لس ورځې دلتا ژوند کولې روان دي چې واپس سړی راغی نو دې خزي اس توجه په خراب نه غجتا غندي واده کړي دي او ما قرنګي مینه ور سره کوله محبت ساتلو ها وخت ګور او زمانه ته ګورا کال دو کال بعد دې تجارت مرګ راغی د دې مشرق خزي په کور کې وفات شو کلا چې دا تجار وفات کیږي سترګونه اوخ کې روان دي مشرق زور ترا اغلا ورتوي ولي جاړي ورتوي اسنه چې مان رب العالمین ناراض شوی مشرق زور توي کلم نه ان شاء الله ما چې کوم غذا تعالی در کړه دا زما دي د خدای په ذات قسم وی چې ما پاغه باندې داغي غذا د خړو نه وړاندې 1000 کرتی درو شریف ویلې دې اے زما خاوندا سوچ مکوان ستا په شانتي زندګی لا چاته رکړې دا خاوند حیا د وجنا زو وصیت لیکما لیکن وصیت ته اوسګار نشو روح ورکو انا لله وانا الیه راجعون خزسار ناس دا خاون دفن شو خلق رال الخپلوان رال د خاون ټول مال د په تصرف کې راغی تجار مال دی آغی خادم تو اے خادم راشا مرگ راغے پتہ لگینا چھ زما مرگ با مالا سبا پورے انتظار کئی کنا اے بی بی راشا یو بتش یو بدر سررورشی یو بزما دا بچے زان سروال دا زما دا خاون مال دے زما دا دی خاون چکم خز پاغی پلان کی خار کے دا نیم مال با اغتا یوسی نیم زما دے دا مال اغتا ارسو آورتا ہوئے چی خاون دے وفات دے دا حصہ دا مال لیوال آغا زنانا لارا کل چاگی خار تا ارسی دلا خزی دروازے اوہلا ورتا ہوئے سنگر آغلے تا سر خوڑیر مال دے اوخان دے اسون دی نقد مال در سر دے ورتو استاد بغداد یو خاوندو اغا بیگا نابلش پا وفات تے داغی مال دو حسیش یو حسی تا ترا اولے گلاغی ملگرے دے
یو حصہ ځان ته ایثار کړه ورته وی د خپل خاون حصہ دیوال ورته وی کین دلته ما سره که آغی زنانه کی د آغی غذا اثر پروت ہے چې داغه خاون تقوادار خاوندو نو زما دې د خدای په ذات قسم وی زم د یو عالم دین لوري ما داغه د لاس غذا خوړلې ده زما د پلار وصیت ده چې د پاکي غذا یو اثر راځي نن په دې پیسو باندې نه ما نه پلار خبر ده نرانه نور سو خبر دی خو رب العالمین خبر دی مال چې خاون الته درتلو په ژوند باندې 2 میاشتې وړاندې طلاق را کړو فلهذا ز په ژوند طلاق ایما دې کې زما حصہ نشتا ټول یو ساعت کې زما حصہ نشتا زر دا مال وړا ز یو ټکه کوم نن ټولي معاشري ته یو سوال کوم پردي مال نه ځان اوساتای پردی مال مخوری د پردی مال اثر قسم دی والله چې تا د پاک بچی تربیت په پاکه غذا وکړو قسم دی دا بچي بستا د پاره می وګرځيږي او چې کله په غلطو پیسو باندې مونږ را لوي کو نو به مونږ ته سبب د نقصان ګرځيږي به مونږ نه ګناهونه کیږي به مونږ ګور چې زما بچي په ګناه کې مبتلا دي خو بچ کولای به نشو اوجه بدای چې مونږ خپل کو زه خو ماشومان ته زم 2 خبرو خیال ساتي بچیانو یو د چا عیب م بیانوي یو د چا غیبت م کوي یو چې چا سره احسان کوي هغه م یادوي ځکه د دې اثر راځي او یو چې چا در باندې د شفقت لاس کې خودو نو داغي بدله نشي پورا کوله د شفقت لاس د دې ځان ته اثر وي اسه خبره مې کتل کتاب کې وای آدم علی السلام چې راغې دنیا تراغه او هر عمل د پاره رمبه نیت خالص ته الله د رضا د پاره د الله نه خوف نوې د اسمکه کې دا صبره حیوانات چونو د کې رمبه ورته اوسې راغلا سور تراغلا اوسې ورته راغلا اوسې خبره شو دا پټولو حیواناتو کې مزل کې تیز ده چې آدم علی السلام د جنت نه راخته شو دی اوسې رامنډه والے سیبا چې اوسې راغلا نو اوسې سره خپل بچی دي یاد اوسې په دغه وخت کې د بچو باندې حمل دی اوسې چې راغلا نو آدم علیه السلام ته اولیدل او د اوسې د الله ذکر چې کوم د جب شان سره خاید الاغه او حمد او ثناء او ویلا او بیا آدم علیه السلام د دې په دې شابه باندې لاس داسې راخ کړو صحیح پیراخ کو لاس مبارک به داسې راخ کړو داسې چې لاس مبارک پیراخ کړو خوشبوئی تی روانه شو د دې ځنګل کې روانه و چې هر حیوان سره ملاوېدل کم خاطلې وي ترور لوري ورته ویل زه خو ترم آدم علی السلام جنت نه راغې استقبالی ته ورغلم وې تا نه هډېره خوشبوئی روانه ده وې آو دا د هغې د لاس برکت دی بس دا نور حیوانات هم را روان شو هر یو حیوان براتلو د آدم علیه السلام استقبالی به کوله خو به ځان ته کتل په هغه ټیم به خوشبوئی لاړه واپس نو کال 2 کاله بعد دا حیوانات وی ټول راجم شو دی اوسې ته کېناسته چې د خدای دی پالوا مړه کدا پتا څه چل دی یو خوستا په دې نوم کې یو وینه ده چې هغه نه مشک جوړيږي مشک خوشبوئی دا د اوسې په نوم کې یو وینه ده هغه نه مشک جوړيږي یو خطا کې دا مسله ده او برستا خوشبوئی نه ختميږي زمون د ټولو خوشبوئی څه شو ختم شو او ستا دا نو حیوانات زمون په شان دي لالچینو موږ چې بدلته ملس روپۍ درګړي شاب اوس مال حضور ملاو نشي دا څنګه لس روپۍ وي دا خو ولې چې خدای و چې لس په ځای سل ورکوم مال خو لا 50 هم نه دي ملاو شوی د داسې کس صدقه دا زړه د نور حیواناتو آدم علی السلام ملاقات اوسې ورته صح کوله جواب ورکړي اوسې ورته وي زما استاد پنيت کی فرق دی زما دا خوشبوئی چې الله زما بچو ته انتقال کړه مان تپوسو کی زمانیت کی سو ورته وستا پنیت کی سو وی زما پنیت کی داو
چې یا الله ستا یو مقرب بندا د جنت د نعمتونو نراغه ستړی دے ستومان دے تکلیف کی دے یا الہ العالمین زور سم استاد رضا د پارا چې هغه تسلی ورکما هغه ته اوم چې خیر د امتحانات به شروع کیږي خاص ته خدای د رضا د پارا د هغه بنده تسلی د پارا تلم نور می اس غرض نو کله چې هغه په مالاس کې خودلو زما درن کل موتا یو داسې خوشبوئی ملو شو ما اولد یا الہ العالمین زه خو ستا د رضا د پاره راغلم دا بخاص زما د پاره وي ما ته الله پړه کې واچول ستا په عمل کې اخلاص ته دا صفت د آدم علیه السلام د لاس د خوشبوئی با ستا بچو ته انتقال کما تاسو چې راغلی زما خوشبوئی مو ولیدلا زما خوشبوئی محسوس کړه تاسو ویل دا د کم زنه ملو دا ما ویل د آدم علیہ السلام د برکت ملو دا داغه د صحبت نه ملو دا تاسو نور پتلو کې بل غرض نو مګل غرض د خوشبوئی حاصلولو نو زمانیت کې رضا د چاوا رضا د چاوا تاسو نیت کې رضا د خوشبوئی وا بس تاسو ته ملو شو شیخ الاسلام لیکلی وې د هر چا سره چې ملاويږي مقصد بدی سوی د الله رضا تک په ګناه ورزي مقصد بد الله رضا وې به خدای دی وخت اوستي زه چې بچکیږم مصطفی فضل به بچکیږم یو بزرگ پلار روا ناستو داسیو قافله پراغلا سل چاټي د شراب په اسونو سوري وي سو چاټي سل چاټي سوري وي ولی کامل دے سوچو کو دا کم خاوړی وجدا خو بادشاہ ته ورته مسلمانانو بادشاہ د پاره هغه وخت دا چاټي د شرابو هغه د ورځ مختلف شراب کی دا چاټي هغه تروان دي ولی ته غوسه ورغلا چې خدای مسلمانانو د بادشاہ دغه حال دی اوس وخت دغه بزرګانو یې خبر اوس وخت کې الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي زه کله کله د ګیله غونداره تراشي چې الله ترحم وکړي خدای ترحم وکړي ناراضه مشي زمون خدا ارسه په ملاوټ بنا دي کچا ته ورزم سوچم بلی کچا سره ملاوي کوم سوچم بلی خو الحمدلله ثم الحمدلله تاسلم سوال کوم بده نه چا سره ناست او صحبت مکوي چې دې په مال سره کی هغه ذات نه غواړي چې په ورکړه خوشحالي مخلوق خو سو وخت طبيعت برابر او سو وخت طبيعت برابر نه نو دی وجنا بیا معاملې ګډه وډه شي نو هر ګناه کې د بچ کېدو کتا سره داسې وخت ملوشي چې زه ګناه ته اوس ورسېدم نو اوس دی وخت کې ما ته څه عمل پکار دی بزرگ سوچو کو چې یاره قیامت برازي او مانه به الله تپوس کې چې شراب ستا په مخ کې تیرېدل شراب ستا په مخ کې تیرېدل د الله احسانو د سکل حج نه چراتلو زمونږه سټیپ د بحرین وا نو بحرین کې داسې ناستو ما یو ځکه مال خپل تلاوت کول انتظار ډیر وته نه غنټیو نو سبا التدا شیزونه خرڅېدل دا بلا مړي ما جمل دا څه شی دا شراب دي کنه نظام مسلمانانو ته هم خیال دی کنه الته د اوبو بوتل او د شراب بوتل کې فرق د شراب بوتل ارزان او د اوبو بوتل ګرانو دا زمونږ د مسلمانانو حال دی نو ما ویل یا الله دا څه حال دی نو دی خو یو کسر روانو نو به دا شراب بوتل لاس کې نیولو ښکارا زدا سنا سومالي یا الله تخپويږي خدایا سمونږ هم په لاس کې پاسپورت دی او په سوال راغلیو خدا سے غوسه راغله ما خدای ته خو سری لکینو دې دومره حیا نشته الله چې دې په کلاو میدان دا شراب سکي یا شراب بوتل دا سے خلی ته نیول په شونډې لګولو دا شیشي والا بوتل او پوخ زینه دي ټول دا تیلونه لګېدلی سیبا بداسه داسه شو دا پرې وته هغه شیشي مربانه ما دازم په شي کې وای وینې شو ما خدای دې تا تبا کی ما تا ول دای دویم بوتل بل کسرات فخرا اسکلو دا زمونږ د مسلمانانو حال دی زمونږه تاسو بچی ډیپټو ته مزدور ته لګي حضور تاسو نه کوي سره د مال تاسو کوي چې مال راغی لکه تاسو وکړه سیډي ور پسې وای دا سکه مال غټل خو نه دی
نور تاسو وګ زما دا بچه په کومه ګناه کې مبتلا دي سوال درته کوم ورونو د بچو تربیت خیال وساتئ او پورا خیال وساتئ ګوره دا ولی کامل غوسه کې شو یو چاټي ما تکړه بلا 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 قافله ټوله ولاړه ده ننان مې چاټي ما تکړه एकदम زړه کې را لګوري ښا چې دې ته jihad وای مولای خو نر مولای مولای خو نر مولای د باچا چاټي دې ما تکړه تا نه بلا بل بهادر سوګي ناګهانه ام ساده سکړه او درېدلو په سجده پرې وتلو په جړا شو زئی بس ودا چاټي بس یو سي باچا حکمران وخت راو غوښتو راولي اغه بوډا ما تا حاضر کئ ز تپوسته نکوما زما د شراب چاټي دی ولې ما تکړه یو ننان مې چاټي دی ما تکړي دی زر راولي اتکړی ورته ولګوي د باچای وخت مخه ته او درولات کړي ورته لګي دلی ورته اے دخده بندا تپوس کو جواب بدر کوما ورته وډم به تپوس میدارې تا تپته و چې دا شراب زما دي ورته وې سکه خو می ماتل چې دا شراب دستا دي ولی د زما شراب ماتو تعالی پته نو وې ماته پته وا کدا عام تجار شراب مات کماغي تب نقصان ورسیږي کې دې شیغه خپل نس کی ته خو زمونږ حکمرانی قیامت براشي الله رب العالمین تب ادرکم چې یا الہ العالمین اغه چې په من باندې مسلط خدایا داغه د شراب او چاټي مستا درزا د پاره ماتي کړی دي ورته وې اسرا نږدې شه دا ننان مې چاټي دي ماتي کړی دا یو دی راته ولې پرې خودلې دا یو دی ولې پرې خودلې وې تا تپوس ته صحیح دی جواب وورا تپوس جواب دی دادې ما چې کله ننان مې چاټي ما تولي ما باندې د رب العالمین مینوا فما باندې د الله مینا غالب وا او چې کله سلمي چاټي ته ملرګه را بغولو نو نفس را ته ول چې و مولا صاحب سمره غټ سړی چې د بل چام نو د حکمران چاټي دې ما تکړه ما ته نفس کې لوی راغلا تکبر راغې زمو د الله په مېس کې رابطه کړ شو آغا عمل می د الله د رضا د پاره او د اخیری چاټي راته شیطان نفس لوی کړو چې ته دومره سړی نو د چاټي په ځای می گزار نفس تور کو پسمک می الله تزان پرې باسلو ګور الله سکی مقصد می دا دی هر عمل د الله د رضا د پاره باچا یو وخت د ټولو شرابینو مینس کې ناس داسل چاټي با د ټولو وزیرانو د پاروي دا بد دوی د پاروي هغه باچا یو وخت ورته وی لاس را وګود کا زتا سره بیعت کوم چې د شراب په شانته د ټولو ګناهونو نه می توبه ده دغه شه دی هر ګناه اکته او عمل کې اے نفلونه کې او دی وخت شیطان در باندې راغی چې هو سم تکړه سره پرېګه دا به مکو به پیسې دی را ایستلی او صدقه ورکې او دی وخت دا د مردار بچي در تراشي دا شیطان خبيث درته و چې وګوره لکونه چاندا دی ورکړه مو ورکو بس پرېګه دا د دې ورکړه نه ورکړه خدا شیطان مونږ پسې لګېدلې شیطان زمون عظیم دشمن دی نو مونږ او تاسو د ګنا نه اوس نشو بچ کېدی مونږ باندې ګنا چې را پیښ شي سي خپل غواړو او سي چې را باندې را پیښ شي نو ما خو تاسو ته وړاندې ول چې ماموته به دې متبه خو مونږ پزان کوی ګنا نو ما د سليمان رحمه الله واقعا بیان ولا دا ډېر لوی ولی کامل او لوی سړیو دا واقعا ما بیان کړم دا به بیانوم په دې وجه باندې چې د ګنا نه نفرت وکړو د الله د رضا لپاره والله د انسانان دي چې واقعات بیانوم سليمان د یسار زوی دی رحمه الله لوی بزرگ دی لوی عالم دی لوی محقق دی لوی د الله ولی او درویش انسان دی عزیزانو حج ته روان دی چې روان دی حج ته روان دی خدای دې موږ او تاسو حج لبوزي او چلته به پټوي
خپل نشلو خلقونه په چل پیسې راغونډو زمنګ مسلمانان سکونو کې به مخ کې ګرځیدل اوس خو الحمدلله سعودي حکومت ته الله خوشاله کی پابندي سخت لګولې تب سب کې ناس سره بر روانو په دې ناس تناسب بدلو کې مرو دومره تنظیم نو ویل بجی غلو ورانه مې نه والده دای والده مدا پیسې به غونډولې چا چې په ځان د سوال دروازه کوله او کړه به په خدای نه بندي ښا خدای دې د سوال د مخلوق نه اوساتي خالق نه به غواړو ښا چا نه به غواړو چا نه به غواړو الله نه به غواړو وزمون رب دې راکې به راته مخلوق سوال دا خوند نه کوي الله او به دې خدای دې به حیا سړي سره ماړه چې په شرمونو دی او شرم الله دې د درون سړي سره دوستانه پیدا کا سليمان بن يسار رحمه الله حج ته روان دی مرګرو شپراغلا په دې لار تیرېدلو او د چا قافله کې ناس زنانه و داغي ور باندې نظر پرې وته یا د کوسی مخ کې تیرېدو داغي په نظر پرې وته چې دا ډېر خپل انسان دی ډېر مزیدار انسان دی په داخذ او په شش کې واغستلو مازیګر ټیم یا د غرمې ټیم خلک ټول ودوي دی په یو ځای کې پړاو واچولو مرګرو ته ویلې سشته د خوراک وینا وی لال شي د پلان کې بازار نه څه غذا راوړی نو دو کسان غذا پسې اولېګل یو کس بازار ته مزه دو کسان لار شي د کې ناسو تنبو لګېدلو پټونه پزان را فارکل لګې د عبادت کوي خزي اغه زنه شش اغسته چو او ماغه کس ایثار شو په تنبو کې چې کم ستا په زړه کې پروت دی ظلمو تاسو له زما خله قسم دې په دې ستړي شو مکوې دا د شپې دا د پبجي گیمونه مکوې الله ذکر کوي الله نه یرا کوي ګلانو سوال درته کوم دا ځواني بم ټول عمر نه ګوري سليمان بن يسار می تنبو کې ناس دی خزر اغلا چې دا یکی تنها دې ملګری تی نرال د تنبو پټ اوچت کو دنن ورغلا سليمان بن يسار ناس دی حسین او جمیل نوجوان دی ډیر کم عمر دی د 40 نه عمر لاندې دی سفرم دی یکی تنها دی خزور تراغ لورته راغلم زدر نس مطالبه کوما سليمان ورته ای زما خوري کس غذا او طعام غواړي ما سره نشتا من ملګری لګلی دي د خدای د پاره تنبونه بهر شا خزورته ای زمارورا زستا طعام ته نیم راغلی زیوی سودا تراغلی ما ستانه عزت غواړم او خپل عزت در کوما ستانه عزت غواړم او خپل عزت بس اسی ما ته روټي پس خو نیم راغلی ما تا پس بلا سفر کړي تما د ډیر لری زین لیدلې چې تا سره دومره حسن الله در کړي سليمان بن يسار می دان کې چې د خزي گریوان تلاس واچي سليمان بن يسار میدان کوي چې وګوره اخوا دې خوا سوکشته کنه سليمان بن يسار دا نه وی ورته چې وګوره اخوا دې خوا دا ورته نه چې بس دروازه بند کا سليمان بن يسار می الله تا سر په سجود یا الہ العالمین زخود دې شیطان نستا کور تروان ما یا الہ العالمین د یسار زویما زمانہ سلیمان دا ز سلیمان بن داود نیما ز سلیمان بن داود ز نبی ابن نبی نیما ز د خواری یسار بچیما ما تخلقت کی د علم یاد دی یا الہ العالمین یا الله ما پتا سے امتحان کے مرا والا خدای چې کوم خزه دلته چارا وستا چا مجبور کړي دا نفس او شیطان نو یا الله تعالی باندې اوس د پردي صادر راوا چوا پسجده پروت دے خزه د اوګې نه خوځي پاسان او هغه الله تعالی دې دا الله رب العالمین د وړاندې
دا کلمات یا حیو یا قیوم، یا حیو یا حیو دی لگے دے یا حیو یا قیوم. آغا خزور توی پاس بے بد ملگری راشی جاڑا ما تا خود نوجوان نرخکارے گی او تا جاڑی جاڑے والے جاڑا ما جاڑا ذرا غلم تاتا نظم درنا. سلیمان بن یسار میں نورم پجڑاشو یا الہ العالمین زخویم زمان بہر کا او یا اللہ تازما پسر ادرولے دا زگورے دخوار یسار بچیما سلیمان بن داود نیما یا اللہ ما باندھ پردراوا جوا. یو کتاب لکھ لی دی سلیمان بن یسار ہوئی ناگہان را تڑکے واچولے شو چی درود و سلام پا جناب رسول اللہ شروع کا وی ماویل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. خزا اوتا خزا بار ولار او دیو ما غرنگی جاڑی خزا لارا او دی زا لارم درنا بستے درنا لارم زو جاڑا منور بیکار سڑیا جاڑے اسم لا جاڑے ورطا خیمین آواز گئی اس با ورطا ڈبل ڈبل جاڑما اس خوی پا ما پر دیراوا چولی اس پوری بمی پشمنے کولو روجی بمی نیولے اس بے پدی خوشحالی کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا حرم پوری روجنی سما اس خبورتا دیر جاڑما سلیمان بن یسار رحمہ اللہ لاڑو حرم شریف تا ادا خزی خبر نکم بستے دی خوازم سلیمان بن یسار طواف حج عمر اشوا راغیو داسی ڈڑے والد بیت اللہ شریف کی دا اولیاء اللہ چو دی بزیت زندگی پا بیت اللہ شریف کی تیرولا حرم شریف کی بے تیرولا منگا وہ زیت زندگی پا بازارونو کی تیرو دیکھا ہما ملم داسی دا سلیمان بن یسار او دے خوب اولی دلو چڑیر بہترین او حسین انسان راغ او دسر لاس ملاوی دی ورتوی منن تا سوکی تا خودیر خکولے اور توی ز انا یوسف بن یعقوب ما ز یوسف بن یعقوب ما اور توی آغا یوسف بن یعقوبی چکم دربان دی زلیخا اللہ رب العالمین تا تا مخامخ دو گناہ ٹول دروازی تا تا کو لوکڑی زلیخا او تاویل چی معاذ اللہ تا آغا یوسفی چی تا تا زلیخاوی راشا ما ترانیز دیشا او تاورتویلی قال معاذ اللہ تا آغا یوسف بن یعقوبی اورتوی اوز اغیما ورتوی تسوکی ورتوی ز سلیمان دی یسار زویما ورتوی تا اغا سلیمان بن یسارے چپ ابوا مقام کی دربان دے حسین و جمیل خز پہ خشوا او تا گناہ پرے خدا اللہ دو گناہ نہ بچ کڑلے ورتوی ز بالکل اغا سلیمان بن یسارے ما ورتوی ز در نوست پوس کو ما آغا تپوس دا دے چیز اللہ دو زلیخان بچ کڑم ز نبی ابن نبیوما ز پیغمبروما لار میں پیغمبر تر میں پیغمبر نکم پیغمبر غور نکم پیغمبر زو چی اللہ بچ کڑ نو تی پس بچ کڑے ورتوی الحمدللہ ز چی اللہ جل جلالہ دو گناہ نہ بچ کڑما زد آغے پیغمبر دو درو شریف پا برکت اللہ بچ کڑما نو پتہ اولگے دا چی دو گناہ نا دا بچ کے دو یولا رسدا سشے دے درو شریف زو خویم چی رازی تاسی ما سر دا دی خبری کلک وعدو کئی انشاءاللہ کتانا گناہ اوشوا او بل مالدار بشی سبشی مالدار بشی نزان نا مالدار کوئی زان مالدار کئی حجون با اکی عمری با اکی
نو درود شریف به ان شاء الله ډېر ډېر وایو ها دا ځکه چې زما متعلق یو چا خوب لیدلو او هغه خوب لږ داسې د خدای د نعمت شکریه ادا کوم او چې تا بیان کولو او تا ته په جماعت کې په مجمع کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول نه سوستا خبره اوریدله او پټولو دی الوا تقسیمولا ان شاء الله الوا صدا درود شریف د جناب رسول الله درود شریف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نورونو دا تحفه می تاسو له درکړه او دا زما په جون باندې تقسیم کړي دا حلوا د محبت د محبوب مبارک نو چې څوک درود شریف ډیر وای الله به مخ کې نور پیدا کی دویم به الله د ګناهونو نه بچ کړي الله دې موږ او تاسو د هر قسمه ګناهونو نه محفوظ